آیا په سفر کې دوه منځونه یو ځای کول یعنی جمع بین الصلاتین کولی شي او کنه؟ که ته چېرته په سفر باندې روان او درته پته لګي چې یاره زما نه مونځ قضا کېږي او یا بیمار یې وروستو د مانځه طاقت نه لري یا بل داسې یو شرعي عذر چې د هغې د وجې نه تا نه مونځ قضا کېږي نو آیا ته په دغې ټایم کې دوه منځونه یو ځای کولی شي او که نه؟ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه په دې کې څه وه؟ همدغه شان یو ملګري پوښتنه هم کړې ده چې زه په داسې ملک کې اوسېږم چې په هغې کې د مسلمانانو مساجد نشته، نو چې زه کله سودا اخیستلو دپاره مارکیټ ته ځم نو زما نه مونځ هلته کې قضا کېږي او ځمکه ټوله لمدی ځکه باران شوي نو ماته د مانځه ټایم نه میلاویږي، نو په دغې ټایم کې ماله څه کول پکار دي؟ امام مسلم رحمه الله حدیث ذکر کړی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غرمې او د مازدیګر مونځ یو ځای وکړلو او د ماښام او د ماسخوتن مونځ یو ځای وکړلو بغیر د یری نه او بغیر د سفر نه، یعنی نه په سفر باندې او نه د یری حالت کې. دې ټایم کې نبی صلی الله علیه وسلم دوه مونځونه یو ځای کړي دي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته خپل شاګرد هغې ټایم کې ویل سعید ابن جبیر رحمه الله ویل دا ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه مونځونه یو ځای وکړل؟ ویل د نبی صلی الله علیه وسلم دا اراده وه اراد الله یخرج امته. ویل نبی صلی الله علیه وسلم دا اراده و چې امت په تکلیف کې وانه چی، یعنی بعض ټیم کې امت باندې یو تکلیف یو عذري نو د هغې د وجې نبی صلی الله علیه وسلم دوه منځونه یو ځای وکړل چې یاره د امت ته تکلیف نه کله چې دوی په تکلیف کې واقع کېږي نو دوه منځونه یو ځای هم کولی شي. مسند احمد کې روایت دی عبدالله ابن شقیق رحمه الله وی یو ځل عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د مازدیګر د مانځه نه بعد بیان شروع کو تر دې پورې چې تیاره راغله او رڼا ختمه شوله نو خلکو ځان سره الصلات الصلات د مانځه اواز شروع کړلو. یو سړي په اوچت اواز باندې اواز وکړو چې الصلات الصلات د مانځه ټیم دی د مانځه ټیم دی. ویل فغضب عبدالله ابن عباس رضی الله عنه غصه شولو او دی فرمیل اتعلموني بالسنه، آیا ته موږ له سنت طریقه ښایي؟ او ویل لقد شهدت رسول الله صلی الله علیه وسلم زه نبی صلی الله علیه وسلم سره حاضر شوی یم جمع بین الظهر والعصر چې نبی صلی الله علیه وسلم د غرمې او د مازدیګر مونځ یو ځای کړی دی او د ماښام او د ماسخوتن مونځ یو ځای کړی دی. عبدالله ابن شقیق وی کله چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دا خبر وکړه زما په زړه کې داسې معمولي غوندې خبر راله چې یار دا یې څنګه یو ځای کړي دي. زه لاړم ابو هریره رضی الله عنه ته مې ویله فوافقه هغه موافقت وکړو د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د خبر سره چې هغه صحیح خبره کړې ده. نو چې کله په سفر باندې وځي یا دا شانتې یو بل عذر سخت بیمار دوی مونځ بیا طاقت نه لري نو د غرمې او د مازدیګر مونځ یو ځای کولی شي او د ماښام او د ماسخوتن مونځ یو ځای کولی شي.